بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. یو سړی داسې تپوس کړی دی چې د جنابت په حالات کې چې کله یو انسان وي نو یو سړی جنوب دی، هغه د جنابت په حالت کې دی، یا ښځه ده یا سړی دی، نو هغې ته اوس د جنابت په حالات کې خوراک او څښاک څنګه دی، او حالانکه اوبه هم شته، په اوبو هم دا قدر دی چې دا په اوبو باندې د خپل جنابت نه ولامبي غسل وکړي. بیا مطلب دا دی چې دا لامبي نه او خو خوراک کی، دغه خوراک د شریعت د نگاه نه څنګه دی، جایز دی او که نه دی جایز. محترم اوریدونکو، تاسو داسې وکئ چې د مونږ د کوم یوټیوب چینل چې دی یا چې کوم مونږ یو پیج دی دا تاسو سبسکرایب او لایک او شیر هم کوئ، دې لپاره چې د ټولو مسلمانانو ته د دغې مسلې نه خبر شي او تاسو ته به خدای پاک دغې اجر ډیر کړي. او بل دا صدقه جریه ده، ځکه چې دا اوس یوه مسله ده، مهمه مسله ده. مسلې سوال خو تاسو ته ما دغه واضح کړو چې د جنابت په حالات کې خوراک او څښاک څنګه دی، اگر چې اوبه هم موجود دي، یعنی دی په غسل کولو باندې قادر هم دی، خو بیا دی په جنوب حالات کې خوراک کې او څښاک کې. جواب د دې مسئلې دا دی چې د جنابت په حالات کې خوراک او څښاک دا چې شری جائز دی، خو که کله د دغې خوراک او څښاک ضرورت و، یو داسې وي چې ضرورت نه وي، یو داسې وي چې هغه ضرورت وي، چې کله ضرورت وي نو خوراک او څښاک د جنابت په حالات کې دا جائز دی. او وجه دا ده چې په ترمذي شریف کې 2 نمبر جلد کې 447 نمبر صفحه کې هغې دغه حدیث مبارک ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل دي برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. اول خبره خدا دو چې برکت تی طعام داره چې هغه په اودسه کې چې ته یې پاکي، چې ته خوراک او څښاک کې دغه په طعامو کې برکت وي. برکت دا معنا نه چې تو طعام به دې سره زیاتیږي، طعام زیاتیږي نه، چې کله کوم طعام ته وخوري که نه هغه طعامو چې کوم قوت ته تو په بدن کې بالا په هغه قوت کې برکت زیاتوي. له همدې بله ده ترمذي شریف همدغه حدیث ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج من الخلاء فقرب الیه طعام فقالوا الا نأتيك لوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. الحديث. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بیت الخلا نه وروتو، دته طعام وړاندې کړل، طعام یې ورته نږدې کړل. بیا صحابه ورته وویل یا رسول الله آیا تا خو اودس نه دی کړی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. ما ته امر په اودس سره په هغه حالت کې شوی دی چې کله زه لمانځه دپاره جګ شم. دې لپاره ما ته امر نه دی کړی الله پاک چې زه ما ته روټۍ یخې وي او زه د روټۍ لپاره اودسونه وکړم، اودسه امر ما ته صرف د لمانځه لپاره شوی دی. نو دې حدیث نه دا معلومیږي چې مطلب د جنابت په حالات کې هم ته خوراک او څښاک کولی شي. محترم اوریدونکو، یو سړی مناسب خبره دا ده چې سړی د پاک حالات کې دغسې همیشه د پوره سړی په اودسه کې وګرځي، دې لپاره چې توسی په دې غیر رزق او توسی په زندګۍ کې به الله پاک ډیر برکات وچوي. وما علینا الا البلاغ المبین.